اې دې وجنه سورې یوسف کې الله عز وجل په دې تصریح وکړه چې ایمان اکثر د خلکو نه راوړي الا وهم مشرکون، مگر دا مشرکان دي، بې ایمان دي دا خلک. ګوره ایمان هم راوړی دی او شرک هم کړی دی. دې څه معنا؟ ابن کثیر د عبد الله ابن مسعود د باندې صحابه کرامو عمل نقل کړی دی. وې دا غوسره په لاس کې به بیتګانې وي او دوی به ګرځي د چا په لاسونو په غاړه کې چې بندونه او دا شینه به هغه به ته کټ کول او به د آیات ویلي چې ایمان نه راوړي اکثر په خلکو کې الا وهم مشرکون. ته وګوره صاحب د کور کې به تور مثال څومره دا غلط تعویذ خلک استعمالي کني استعمالي. ته وګوره په لاس کې د مچ استعمالي کني استعمالي. ته وګوره په دې خپل کې دا تړل کني د تړل د بدغاک په خاطر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایتونو معلومیږي، بلکې تصریح ده چې یو سړی ولیدو داغه په لاس کې دغه تعویذ چینه پراتو مزي پیغمبر ته پوښتنه کوي فتح المجید هغه کې دا خبره ده چې دا تاول تړلې وي د بدغاګې د پلان په خاطر باندې وګوره کمر شي د اسلام نه په بل طرف باندې تلاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شر غاړه کې واچولم دغه د رب شعور د الله نه کټ شوی ته عقیده القرآن نزد کوي. دا قران کریم ولې دا خبره ذکر کړې؟ دا صرف د یو سورۃ باره کې تاسو ما خبره کړې ده چې سورې نحل کې الله عز وجل یو شپه ته عقاید او صفاتونه دي مشرکین ذکر کوي چې ځان ته ساته یو په کې دغه خبره تحقیر القرآن د قرآن بې عزتی د قرآن سپکه بیانول هغه په بل طرف باندې غاڼه